دلته پارلیمان دلته خو په پاکستان اعتماد نشته نه دغه په پارلیمان بس اعتماد بالکل دغه خبره ده کنه پښتون لا دې پاکستان د شناختی کارت او د پاسپورت نه هغه شناختی کارت او پاسپورت هم په سفارت جوړیږي سی ورکړي بالکل سی ورکړي نو چې په ریاست اعتماد نه دغه په پارلیمان بس اعتماد او دغه په عدالت بس اعتماد او دغه په صحافت بس اعتماد او دغه په انتظام بس اعتماد جرنیل ته تو ګوره اغلال د کابل په ارک کې ودرېد کاوای په ولاړ اسکله بالکل کاوای په ولاړ اسکله د تور انګریز چې دی هغه د پښتون افغان نامې منلو ته نه دی بالکل دا تورخم بند نه دی په دې پېښور کې چیمبر آف کامرس دی په دې کې پریس کلب دی په دې کې تاجران دي په دې کې ټرانسپورټران دي په دې کې دکانداران دي په دې کې کاروباریان دي تا یو ورځ چې ته کتلې ده چې چیمبر آف کامرس یا کاروباریانو خلکو په تورخم کې احتجاج کړی دی چې دا تجارت ولې بند دی په دې ورته ځان بد نه ښکارېږي یو پښتون وایي زه پنجاب ته ځم دی به لاړ شي د ده ښځه به لاړه شي د ده بچي به لاړ شي دی به یا پلاټ والي یا به فلیټ والي یا به ځان له ځمکه والي خو د پلار نیکه د قبرونو سره به څه کوي دا مقبره دی په سر وړی شي دا کلی دی په سر وړی شي نو واپس راتلل پکار دي ستا د دې پروګرام په وساتت سره زه ټولو پښتنو ته سوال کوم سوال چې دا روان کور به په خپله آباده و او دلته به ورته ناست یو په دې سوشل میډیا زه ګورم دا ایمل ولی خان ته چې څومره کنځل کوي یا بدبختو یا بدبختو یې خپل حال ته خو ګورې په زکات درته ځان بد نه ښکاري په خیرات درته ځان بد نه ښکاري په انډرپلو درته ځان بد نه ښکاري په مسافرو درته ځان بد نه ښکاري چې دا مجبوري نه دي او مجبوري څه ده بېخوندي مجبوري بېخوندي ده صوابای ضلعې ته ته وګوره صوابای ضلعې ته 4.5 میګا واټه بجلي پیدا کوي د صوابای نه ته وګوره 100 لاکه خلک مسافر دی نو بابک صاحب زور خو یو مغی لځي که نه زور یې خو ټول وطن لځي ټول وطن ما ورته نه دي بالکل زما او ستا خو هغه سوچ نه دی بالکل نن د ګرانۍ زور په ما وتا دی د بدم نه زور په ما وتا دی علاج ته وګوره هغه زور په ما وتا دی د تعلیم سہولت ته وګوره هغه هر زور چې دی هغه زور خو په ټولو دی کوم خلک چې دا خبره کوي چې نیشنل پارټي ختم شوه نو ختم کام شه کام بالکل همداسې ده نیشنل پارټي کله ختم شوه نیشنل پارټي کله ختم شوه نن سردار حسین بابک ستا پړوان دي ناست دی بالکل مونږ خو نه آزاد شو بیا زه بیا هم دغه اسمبلا کې به هم ولا هر څه کي مونږ خاطر د کام په خاطر مونږ د هېچا خاطر نه کوو کام ختم شو کام کمزوری شو کام بدرنګه شو کام تاوانی شو مونږ څه تاوان وکړو مونږ ګټه وکړه او ګټه دا ده چې په سخت وخت کې هم د خپل کام په سب کې ولاړ د ډار په ښار کې به باغي باغي لهجه مکم زه به قیصه وکم داسې چې قیصه مکم او تا په ازغنه لار د درد یره خوره کړه لاړې زه به نرحله یم چې دلته حوصله مکم دا دی د پښتون پوډکاسټ 4م اپیسوډ په دې اپیسوډ کې موږ سره یو ډیر ګران میلمه دی سردار حسین بابک صاحب ته هرکلی وایم زموږ په پښتون پوډکاسټ کې ډېره مهرباني ستاسو د ټولو دي تاسو هم آریانا کور ته راغلی ستاسو ډېر شکریه ادا کوم د عوامي نیشنل پارټۍ مقبولیت په پښتونخوا کې کم شوی دی نو آیا دا د پارټۍ کمزوري ده او که دا د استعمار پراپیګنډه مضبوطه ده او مهرباني ستاسو زمانې د خیال چې مقبولیت کم شوی دی موږ به دې ته ګورو چې په دې ملک کې بیا په دې معاشره کې زموږ بنیادي چې کوم سیاست دی هغه سیاست څومره مؤثره دی هغه سیاست څومره د ولس اواز دی او بیا به موږ دې ته ګورو چې د هغه سیاست په ضد مخالف سیاسي ګوندونه او د ریاست رویه څه ده او طریقه څه ده او دا طریقه او دا رویه د کله نه را روانه ده که موږ دا خبره کوو چې د عوامي نیشنل پارټۍ مقبولیت کم شوی دی زه بیخي دې سره اتفاق نه کوم ګوره د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست چې دی هغه امن او ترقي کوم چې زموږ د ولس بنیادي ضرورت دی
وګورئ تاسو کله نه چې دا ملک جوړ شوی دی نو دا ریاست چې دی دا د امن او ترقۍ دشمن دی د پښتنو په خاوره د پاکستان ریاست چې دی هغه د امن او د ترقۍ دشمن دی نو ظاهره خبره ده چې ریاست وسایل لري ریاست زراعي لري ریاست زور لري یو سیاسي ګوند د عوامي نیشنل پارټۍ په شکل کې چې په خپلو خپو ولاړي په خپله خبره ولاړي د ریاست وړاندې ودرېدل دا اسانه خبره نه ده بالکل نو زمونږ ولاړه چې ده دا زمونږ مقبولیت دی او باقي خو زما خیال دا چې نن خو په لارو کوڅو کې خبره کېږي چې کوم طرف ته چې ته اشاره کوې چې الیکشن بالکل پیمانه ده خو پاکستان کې نه بابک صاحب که مونږ وګورو نو بدامني په پښتونخوا کې ټول نه لویه مسله ده آیا د ځوانانو په دې کې څه کردار کیدی شي چې دا بدامني ختم کړي ځوانان تقدیر بدلی ځوانان په یو معاشره کې په یو ریاست کې ډېر لوی کردار لري او وجه دا چې دا 65% آبادي چې ده دا ډېر لوی کردار لري دا ډېره لویه برخه ده بالکل دلته خو بدقسمتي دا ده کله چې موږ د پاکستان په سیاست خبره کوو نو د پاکستان د سیاست دواړه ښه دي جی جی یو د پاکستان خبره ده یعنی د پنجاب خبره ده او باقی بیا د باقی پاکستان خبره ده چې د پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا او تر ډېره حده پورې یا تر لږه حده پورې بیا د سند خبره ده ګوره ځوانان خو زموږ د لاسه تللي دي بالکل ځوانان خو زموږ په لاس کې نه دي یو ریاست د خپل کام د بچو نه د ځوانانو نه د مور ژبه والي تاریخ ته نه پټو ساتي په معاشرت کې ولا دلچسپي ختمه کړي بالکل بنیادی تعلیم او تربیت هغې ته نږدې نه پرېږدي نو بیا به د دې ځوانانو نه موږ څه توقع وکړو څه تمه وکړو لوی کردار لري ځوانان په هغه ریاست کې چې ریاست ګڼي ده چې دا د ریاست بچي دي زمونږ پاکستان ریاست خو ځوانانو ته خپل بچي نه وایي بالکل که خپل بچي ورته وایي نو د هغوی په کالجونو او د هغوی په سکولونو او د هغوی په هسپتالونو کې به پوجیان ناست وو که خپل بچي ورته وایي نو دا په کلاو توګه باندې چې دلته ټریننګ سینټر دي اشتعال خوري بالکل انتها پسندۍ ته یو ډېره منظمه منصوبې د لاندې بوځي نو په هغه ریاست کې بیا د هغه ریاست د ځوانانو نه هم دا توقع کېدی شي چې هغه به فدایي جوړېږي او هغه به ټوپکمار جوړېږي یا به هغه لوفر جوړېږي یا به هغه کنزلمار جوړېږي او یا به هغه بیکار او بېروزګاره جوړېږي نو د هغې نه بیا موږ څه توقع بالکل همداسې بابک صاحب افغانستان سره چې زموږ کم تجارتي لارې تړلې شوي دي د هغې لارو په بندیزونو باندې د پښتونخوا په اقتصاد باندې څه اثر غورځېږي که نه د پښتنو نه یې ساه وویستم ګوره زه اکثر موږ خبره کوو تور انګریز پنجابي خو د افغانستان بلکې زه دا ویلی شم چې د پښتنو افغانانو یا د افغان ولس نیازبین یوازینی ریاست چې دی هغه د پنجابي په منګل کې دی بالکل او ظاهره خبره ده زموږ ټول انحصار چې دی هغه په دې دی د پېښور او د کابل او ماسکو 4000 کیلومتره ده نیمې دنیا سره دا د پښتنو خاوره د جغرافیه چې دا پرته ده نو چې تګ راتګ بند چې دا زموږ رشتې یو دي زموږ وینه یو ده زموږ قامیت یو دی په مذهب یو یو زموږ خو ورورولي ده نو ظاهره خبره ده د هغې اثر چې دی هغه هم په دې شکل کې چې بیا تاسو ګورئ چې زکاتونه دي او خیراتونه دي او سوالونه دي او غلاګانې دي او انډر پلای دي او دروغ دي ملاوټ دی بالکل دغه اثرات دي ډېر بد اثرات دي او موږ دا ګڼو چې دا یو غیر انساني عمل دی پاکستان چې دی هغه یو داسې عمل شروع کړی چې داسې ځای ته ماحول رسولی دی ګنې تاسو وګورئ چې که د نن وخت خبره زه وکړم نو
ګرانۍ ته تاسو وګورئ، غربت ته وګورئ، بلکې اوس خو غربت هم نشو ویلی، اوس خو د پښتنو په خاوره تنګدستي ده. بالکل دار کور نه څلور او پنځه ځوانان چې دي هغه مسافرو خواړه، باقي ماشومان تاسو وګورئ د 7 کالو د 8 کالو تاسو چې په اشاره باندې د روډ ګاډي ودروئ نو 4 ماشومان 10 ماشومان به راتاو شي، څوک به ګلونه خرڅوي او څوک به شیشه صفا کوي، او که پنډای اسلام آباد ته او پنجاب ته لاړ شي نو پوچې ماشومان ناست دي، هغوی به پالش کوي، او بالکل چې کوم د مسافرو نه بهر نه پاتې دي هغه به یا په کراچۍ کې د چا په ګیټ باندې څوکیدار او یا به د چا ګنمین او یا به د چا ډریور او یا به د چا مالي. نو دا خو ظاهره خبره ده چې افغانستان چې دی دا زمونږ لوی کور دی، دا لوی کور دی او بیا ګاونډي ملک دی د پاکستان. پکار نه ده دا ووایي تاسو، مونږ خو بیا دا خبره کوو چې دلته بیا په 14 اگست او په 23 مارچ او په 6 ستمبر باندې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. او بیا ځه او د خپل مسلمان په مرای غلی کېږه، د هغه جومات هم روانه وه او د هغه بازار هم روانه وه او د هغه فنکار هم وجنه او د هغه سیاستدان هم وجنه او د هغه نظام هم تباه کوه. تاسو وګورئ چې د پنجابي فوجي جرنیل ته وګوره، هغه لاړ د کابل په ارګ کې ودرېد، کاوای په ولاړ اسکله، بالکل کاوای په ولاړ اسکله. تور انګریز چې دی هغه د پښتون افغان نامې منلو ته نه دی تیار، بالکل منلو ته نه دی تیار. او بیا ځکه دا وجه ده چې دلته جهالت جوړ کړی دی، دلته کاروبار ختم کو، د چترال نه والي تر چمنه پورې په هره ضلع کې یو تور پنجابی جرنیل ناست دی. جرنیل دی او که صوبهدار دی ما ته دا پته نشته، هغه ناست دی او د ډي سي نه یې اختیار اخیستی دی او د ډي پي او نه یې اختیار اخیستی دی او د ټولې ضلعې انتظام یې اخیستی دی او په کلاو توګه یې پښتانه لمسولي دي او هغوی له ټوپک ورکړی دی او په هغه یې ټوپکمارو د پښتنو شتمنو نه پیسې راغونډوي. نو په کومه ضلع کې چې دا تور پنجابی ناست دی نو د لیزونو او د دیار د لرګو او د سمګلینګ او د قیمتي د آمدن د ذریعو د لوټلو او د قبضې سره سره بتم راغونډوي. او اوس خو پکې خبره دې حده پورې لاړه چې الیکشن راشي نو دا امیدوار نه د چا نه 6 کروړ اله، د چا نه 8 کروړ اله، د چا نه 10 کروړ اله، یو ښه ماحول یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دغه کیسه روانه ده. بابک صاحب، پښتونخوا اسمبلی ته پښتنو څه کامیډي اکټران او څه ډرامه بازان لیږلي دي، آیا پښتانه په اوس پیمانه دي که نه؟ مهذبه، باشعوره، سیاسي قامي سوچ لرونکي کام چې دی د هغوی نه چې غلطي وشي نه هغوی ستوماني کوي. کم کام چې وایي چې واسکټ مې خوښ دی، سپلای مې خوښې دي، انداز مې خوښ دی، نو هغوی به پسې ستوماني کوي. هغوی پسې ستوماني کوي. ولې ستوماني وکړي؟ 80 کاله کې د پښتنو تورسرې مو سوال کوي. 80 کاله کې پاکستان پښتانه داسې ځای ته راورسول چې ځان ته ورته په خپل قامیت وینام بد ښکاري ځان. نو ته به هغوی به په څه ستومانه کړي؟ ولې ستوماني کړي؟ ولې ستوماني کړي؟ نو بابک صاحب زور خو یو مغی لځي که نه؟ زور خو ټول وطن لځي، ټول وطن ولې ما او تعالی نه لري؟ بالکل. نو زما او ستا خو هغه سوچ نه دی. بالکل. نن د ګرانۍ زور په ما او تا دی، د بدم نه زور په ما او تا دی، علاج ته وګوره هغه زور په ما او تا دی، د تعلیم سهولت ته وګوره هغه هر زور چې دی هغه زور خو په ټولو دی. خو دا دی چې بس کیسه ده او هغوی په داسې شکل روانه کړې چې ستوماني خو هغه خلک کوي چې هغوی فکرمند دي، ستوماني هغه خلک کوي چې سنجیده دي، ستوماني هغه خلک کوي چې هغه په سوچ فیصله کوي، په سوچ. ستوماني هغه خلک کوي چې نظریې سره ولاړ وي. ستوماني هغه خلک کوي چې هغوی
یو قامي سوچ لري چې په چا کې قامي سوچ نه تاسو ګورئ نه پښتانه خو نن تاسو ګوره طالب علمانو ته وګورئ د یونیورسټۍ یا د تعلیمي ادارو چې یا به وایي زه پاکستانی یم او یا به وایي زه مسلمان یم ځان ته په پښتون وینا ورته ځان بس ښکاري بالکل بابک صاحب د پښتونخوا نه پښتانه سرمایه کاری پنجاب ته وړي لګیا دي د دې بتخورۍ د وجې د بدامنۍ د وجې د دې ذمهوار څوک دی او دې مخنیوي به څنګه کیږي ګوره دا خو ډېره زیاته واضحه ده چې د یو سیاسي کارکن په حیث باندې زه نه وینم چې د پښتنو په خاوره امن راشي د یو سیاسي کارکن په حیث باندې زه نه وینم چې په دې خاوره امن راشي زه دا ګڼم چې پنجاب د پښتنو خاوره امریکې له په سوره کې ورکړې ده دا خاوره د چترال نه والې تر چمنه پورې دا د امریکې ده دا به میداني جنګ د امریکې به روس سره دشمني یا عزیز ولی نوم به دا خاوره استعمالیږي او پنجاب به دې ځوانانو ته غاړې ته ټوپک اچوي د امریکې دپاره چې د هغوی نه تېنه ډالرې والي او د هغوی نه تېنه آمدن والي سبا چین سره تیاری کوي نو هم به دا خاوره میداني جنګي او پنجاب به ډالر یعنې د پنجاب جرنیلان تور انګریزان او بیا به دا خاوره میداني جنګي نو دا ځوانان به استعمالوي بالکل خو زه دا ګڼم چې هر یو پښتون له دا سوچ پکار دی چې که زمونږ قبر د خپل پلار نیکو کلي وطن په مقبره کې دی او بیا موږ ټول په دې خبره پوه یو چې پاکستان خو پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی نو زه بیا په دې خبره نه پوهېږم چې دا ډېره بې خوندتیا ده چې که زه دا ګڼم چې زمونږ دا کور روان دی نو دا کور به آبادی څوک دا کور چې موږ له څوک روانوي نو موږ هلته سرمایه وړو بلکې ما غرض چا سره خاندل مې د پښتنو په خاوره باندې دی میل نه پرېږدي میل چې چیني پکې جوړه شي بالکل د دې ځای نه میل پنجاب ته وړي نو موږ پښتانه دومره بې خونده یو هغه میل پسې بیا ګني پنجاب ته وړو بالکل نو دا ډېره بې خوندتیا ده دا هېڅ جواز نه دی چې دلته بدامني ده او ډېره لویه بدقسمتي ده او زه په ډېره افسوس سره دا خبره کوم چې دلته به بدامني وي تر هغه وخته پورې چې پنجاب خپله پالیسي بدل نه کړي او زه خو نه وینم چې پنجاب خپله پالیسي بدل کړي د هغې وجه ده د پاکستان د جوړېدو نه والې تر ننه پورې یو جرنیل نوم ته ماته واله کوي یا کدو کوي چې هغه پاکستان کې پاتې کېږي دا خو یا امریکا کې پاتې کېږي یا اسټرالیا کې پاتې کېږي یا په ناروې کې پاتې کېږي او دا ټول د امریکې په منګوله کې دلته نه په سوونو اربه روپۍ د پښتنو د دې خاورې نه وړې ده نو هغه جرنیلان چې بهر پراته دي نو هغوی خو خپلې سرمایې ته پراته دي بالکل نو نن چې په دې فوج کې کوم خلک ناست دي خو د هغه جرنیلانو یا زامن دي یا یونیورسي دي یا رویرونه دي یا خوریونه دي یا رشته دار دي پنجاب خپل پالیسي څنګه بدل کړي بالکل نو چې پنجاب خپل پالیسي نه بدلوي نو دلته امن څنګه راځي نو چې امن دلته نه راځي یو پښتون وایي زه پنجاب ته ځم دی به لاړ شي د ده ښځه به لاړه شي د ده بچي به لاړ شي دی به یا پلاټ والي یا به فلیټ والي یا به ځان له ځمکه والي خو د پلاټ نیکه د قبرونو سره به څه کوي دا مقبره دی په سر وړی شي دا کلی دی په سر وړی شي نو واپس راتلل پکار دي ستا د دې پروګرام په وساتت سره زه ټولو پښتنو ته سوال کوم چې دا روان کور به په خپله آباده و او دلته به ورته ناست شو او دا کم پښتانه چې پنجابي لمسولي دي د طالبانو نوم که ول ورکوي که د مجاهدینو نوم ول ورکوي او که د داعش نوم ول ورکوي که بل نوم ول ورکوي هغه غرونو ته موږ دا خواست کوو چې
هغه د پښتو متل وی بربند به ووینځي سو بربند به واغوندي سو د دې بربند پښتنو نه کلار شي نه ده پکار چې هغه پښتانه چې هغه مشتعل دي او هغه وایي دا زموږ نظریه ده چې د اشتعال په ذریعه به دلته موږ شریعت راولو هغوی نه ده پکار چې په دې خاوره کې نور اشغال پیدا کړي او نور خلک دوره تنګ کړي چې هغوی دلته نه لاړ شي واپس راتلل پکار دی په دې خبره ډېر زیات خفه شم چې په اسلام آباد کې پښتانه ډېر خوشحاله دي بالکل په اسلام آباد کې پښتانه ډېر خوشحاله دي نو زه دا سوچ کوم او ته دا خبره کوې چې ستومانه دي ای ستومانه دي ای خو ورخلاص دي دا زموږ ملک دی زه هرګز دا خبره کول نه غواړم چې موږ به لاهور ته نه ځو موږ اسلام آباد ته نه ځو خو دا جواز لري چې خپل کلی وطن خاوره دا شاړه شوه سیلای پې والوته ته پېښور ته وګوره لاهور کوم ځای ته ورسېد بالکل کراچۍ کوم ځای ته ورسېد بالکل ته کوټې ته وګوره او ته پېښور ته وګوره او ته کابل ته وګوره دا ټولو پښتنو ته به خواست کوو چې هغوی په دې خاوره خپله سرمایه ولګوي او دا زموږ کور دی او د بدامنۍ مسله نه ده بدامني مرض دی دا مرض په دې خاوره چا لګولی دی په دې مرض نه به ټول په شریکه ځان وباسو دا که داري نظریې ملګري دي هغه به ټول اواز یو کوو د دې مشکل نه به ځان راوباسو بابک صاحب که تاسو وګورئ نو زموږ د سکولونو په نصاب کې پښتنو بچو ته د پښتون اتل په ځای باندې د ټیپو سلطان قصه کوي د اکبر باچا قصه ورته کوي او بلکې پښتنو اتلانو پسې په نصاب کې ملنډې کیږي نو دا څه وجه ده ولې دونه بغض او ولې داسې غلط برین واشنګ کیږي په دې خاوره باندې دا خو ما چې څنګه ذکر وکړو ګوره دا خو د امریکې مفاد چې دی مفاد دا چې د امریکې د مفاد دپاره کېږي او په دې هر څه خبر دی زه دا ګڼم چې موږ پښتانه په خپله څه کوو تاسو وختي حکومت باندې خبره وکړئ چې په صوبایي اسمبلی کې کوم خلک ناست دي پښتانه په دې نه دي ستومانه چې د خپلې مور ژبه یې ترېنه اخیستې ده آیا ته ماته د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه یو سیاسي ګوند وښیه چې د مور په ژبه کې د تعلیم مطالبه یې کړي جماعت اسلامي یې نه کوي جمعیت یې نه کوي د پنجاب دواړه پارټۍ یې نه کوي نو د خپلې مور ژبې پسې موږ ارماني نه یو تاریخ ته ګورې نه هر پښتون پلار چې دی دوره بیګ یې خپل بچي له ورکړی دی او چې په کوم سکول کې پښتو نشي ویلی هغه سکول کې داخلوي نو پښتانه په خپله پښتو ژبه د پسماندګۍ ذریعه ګڼي بالکل پښتنو ته په خپله د خپلې مور ژبه سپکه لګي نو د ریاست نه خو ګیله ده زموږ کردار څه دی د دې نه هم دا جوړېږي بله ترې نه جوړېږي ته نن ځوانانو ته وګوره 100 پښتانه ځوانان دي ناست دي تپوس وکړه 2 کسان به هم لیک او لوست د خپلې مور ژبه نشي کولی نو دا باقي 98 چې دي دی خفه دي دی خو په دې خبره خفه هم نه دي چېرې موږ له د خپلې مور ژبه په لیک او په لوست نه راځي او دا پرېږده دا بچي یې دا پلاران یې ستومانه دي نو دا غافله کام دی لاپروا چې څوک د دوی جنګ کوي هغوی سره دی جنګ کوي چې څوک دی له جنګ کوي هغوی پسې ډانګونه راغستي دا ته ګورې نه یعنې ګوره سوچ وکړه په دې سوشل میډیا زه ګورم دا ایمل ولی خان ته چې څومره کنځل کوي یا بدبختو یا بدبختو یې خپل حال ته خو ګورې په زکات درته ځان بد نه ښکاري په خیرات درته ځان بد نه ښکاري په انډر پلو درته ځان بد نه ښکاري په مسافرو درته ځان بد نه ښکاري چې دا مجبوري نه دي او مجبوري څه ده
بې خوندي مجبوري بې خوندي ده صوابای ضلعې ته وګوره صوابای ضلعې ته 4.5 میگا واټه بجلی پیدا کوي د صوابای نه ته وګوره 100 لاکه خلک مسافر دی دا صوابای که راپاسېده نو دا لنګمار ته نه بجلي وړی شي نو په هغې نه دي خفه علیپور ته وګوره بالکل پېښور ته وګوره دا تورخم بند نه دی په دې پېښور کې چیمبر آف کامرس دی په دې کې پریس کلب دی په دې کې تاجران دي په دې کې ټرانسپورټران دي په دې کې دکانداران دي په دې کې کاروباریان دي تا یو ورځ چې ته کتلې ده چې چیمبر آف کامرس یا کاروباریانو خلکو په تورخم کې احتجاج کړی دی چې دا تجارت ولې بند دی په دې ورته ځان بد نه ښکارېږي په 15 پیسې بجلي پیدا کوو مونږه 15 روپۍ یونټ تنالي په هغې ورته ځان بد نه ښکاري خو زمونږ اختلاف ته بیا د دشمنۍ په نظر ګوري نو دا پاکستان دا چل کړی دا خلکیان هم څولی دی تا اخبار وګوره نو د پښتنو خبره به نه کوي نه به د وسایلو خبره کوي او نه به خبر ویني تا عدالت ته لاړ شه ته ګوره دا پرېږده ایډمنسټریشن ته ته وګوره چې یو پښتون سرکاري ملازم شي که نه بس ته به وایه چې دا د پښتنو دشمن شو بالکل سکول ته وګوره د غر په سر به په یوه ضلع کې د پښتنو سکول وي هلته به په اردو کې کومنټري وي او هلته په اردو کې لکه دا ستا مور پلار ژبه ده دا وایي قامي ژبه ده نو چې یو ریاست تعریفونه بدل کړي تاریخ بدل کړي ذهن بدلوي نو بیا په هغې کې عوامي نشل پارټي چې وجود هم لري که نه نو دا د شکر خبره ګوره دا ما تېرو ورځو کې یو چینل ته دا خبره کوله چې که ریاست موږ څنګه ډیفاین کوو چې هر ریاست چې وي چې اکثر د ریاست خبره کوم نو ما نامه نه اخیستې خو بیا دلته خو په دې سوشل میډیا باندې کنزلمار چې دي هغه یې تیار کړي ځکه چې دا هم زموږ بدقسمتي ده چې موږ په دې خبره خوشحالېږو چې په عوامي نسل پارټۍ څوک تنقید کوي خو تنقید نه کوي تذلیل کوي او نه تجویز راکوي خو تذلیل کوي نو بیا هغوی خبرې اورېدو ته تیار نه زه چې کله د ریاست خبره وکړم نو بیا وایي چې او بابک صاحب دا پاکستان خو ستا مور پلار ده زه ورته وایم چې دا پاکستان خو د پښتنو دشمن دی خو زه د ریاست خبره کوم چې ریاست د یو سټیزن یا د یو شهري مور پلار نه چې ریاست ته لوپر جوړوي او ریاست ته جوارګر جوړوي او ریاست ته جاهل جوړوي نو بیا په هغې کې به یو شهري چې دی هغه به څه خبره کوي بهرحال ګوره دا د ډېره زیاته واضحه دا خبره چې ټول کام له پکار دي چې هغوی راپاسي او پښتانه یو تاریخ لري بلکې ما هم د دې سوشل میډیا پورې چې خبره کوله زه کله نه کله دا سوچ کوم چې دا ځوانان د پی ټي آی یا د نورو تنظیمونو یا د پاټو چې کله د یو لیډر ته کنځل کوي آیا په دغه کور کې دغه مشر چې دی دا د خپل کشر د دې پیج نه خبر نه ګوري هېڅوک ورته نه وایي چې والګه ولې کنځل کوي یو زرخیزه یو مهذبه ذهنیت خو به اختلاف ساتي کنځل خو به نه کوي که نه بیا د هغه پاټۍ یا د هغه ګوند مشران او تنظیم چې د هغوی کارکنان کنځل کوي هغه پارټي نه ویني نو خو بیا دا خبره کوو چې د بدو خبرو جواب هم که په بده خبره کې د باچا خان سپایي ورکوي دا به د باچا خان سپایي نه بالکل نو پکار ده چې موږ ټول د خپلو کشرانو اصلاح وکړو دا عمل نه دی پکار زه موږ په دې خبره نه یو خفه چې احمد خان پسې کنځل کېږي دا باچا خان د هندوانو ملګری و ولی خان د روسیانو ملګری و اسفندیار خان ملیشیا کې او دغه کې کاروبارونه دي او احمد خان پسې کوم الفاظ دا تاریخ دی او دا تسلسل دی او دا تاسو اکثر په دې
دیوالونو ما کتلی دی چې یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے نیول خان موږ ډاډ ورکوو چې انشاءالله ډېر ښه روان دی انشاءالله کې صحیح دی زموږ د ټولو لیډر دی او زموږ د پارټۍ مرکزي مشر دی نو دا دې سره موږ عادت یو دې خبرو سره خو نه ده پکار دا د پښتونولۍ چې کوم تسلسل دی د پښتونولۍ چې کوم تشریح ده کوم تعریف دی خلکو د ایمان نه ځان خلاص کو بالکل د عوامي نیشنل پارټۍ یا د باچاخانۍ د سیاست په مخالفت کې د ریاست په لالچ په یره او په زور خلک پکې د ایمان نه خلاص بالکل داسې د ایمان نه خلاص بابک صاحب پارلیماني سیاست غوره دی او کو غیر پارلیماني د پارلیمان نه خو تر څه حده پورې د ولس اعتبار پاسېدلی دی تاسو دې باره کې څه وایئ ګوره چې کله د ولس خبره کېږي نو زمونږ په نظر ډېر زیات واضح دی چې په ولس کې خو پنجاب هم راځي بالکل او په ولس کې پښتون او بلوچ هم راځي نو دا ریاست بلوچ سره کم کردار ادا کوي او پښتنو سره کم کردار ادا کوي خبره د غوره نه ده ګوره فیصلې خو به په ټوله دنیا کې موږ به دا ریاست پرېږدو ته د دنیا ریاست ته وګوره هلته فیصلې څنګه کوي پارلیمان کوي بالکل قانون ضابطه چې ده پارلیمان جوړوي بالکل زما نه دی خیال چې موږ داسې ویلی شو چې پارلیماني سیاست غوره دی او که غیر که زه دا تپوس وکړم چې غیر پارلیماني سیاست دی نو انتها یې څه ده ځه دا ټول خلک موږ راغونډ شو غیر پارلیماني وو او ټول یو بچی پاتې نه شو راغونډ شو بیا به څه کوو بالکل بیا به څه کوو مخکې څه تګلاره نشته پارلیمان خو مهذبه لار ده خو دلته پارلیمان د دلته خو په پاکستان اعتماد نشته نه دغه په پارلیمان بس اعتماد بالکل دغه خبره ده که پښتون لا دې پاکستان د شناختي کارت او د پاسپورټ نه هغه شناختي کارت او پاسپورټ هم په سفارش جوړېږي څه یې ورکړي بالکل څه یې ورکړي پاکستان ویلی شي څه یې ورکړي دا شناختي کارت او د پاسپورټ هم په سفارش جوړېږي بالکل نو چې په ریاست اعتماد نه دغه په پارلیمان بس اعتماد او دغه په عدالت بس اعتماد او دغه په صحافت بس اعتماد او دغه په انتظام بس اعتماد د 11 اکتوبر چې کومه جرګه راوختلې شوې ده نو په هغې باندې د عوامي نیشنل پارټۍ څه موقف دی هره جرګه دی د پښتنو د خیر وګرځي موږ ډېر خوشحالېږو د پښتنو جرګو ته د سړي موږ خوشحالېږو بیا دا خبره کوو چې زموږ جنګ چې دی یا زموږ تګلاره چې ده د اقتدار نه ده دا د کورخی خو نه ده موږ به ورپسې یو خلک دي داسې خلک را پیدا کړي خدای دې را پیدا کړي چې هغه د پښتنو د خیر د ترقۍ لاره چې ده مزل چې دی هغه لنډول شي نو دا د خوشحالۍ خبره دي شي الله دې وکړي چې د پښتنو هره جرګه هغه د الله تعالی زموږ او ستاسو د ټولو د اتفاق او په دې خاوره کې د امن او په دې خاوره کې د خیر او ترقۍ باعث وګرځي نو خوشحالي بابک صاحب ممتاز اورکزي صاحب یو شعر دی چې د واګي په پوله هر ماښام ګډاوي او د تورخم په پوله هر ورځ ویرونه دا ولې امن او ښه اقتصاد د ریاست په پښتنو باندې نه پیرزو کیږي مجبوره دی خو مجبوره دی پنجابی خو ګوره پنجابي موږ پیزواني کړي یو موږ پښتانه خو به ډېر یو بل ته برید تاوو زه تا ته برید تاوم ته ما ته برید تاوایې موږ پښتانه به ډېر یو بل ته اوښ برړو ته ما ته اوښ برړوه او زه به تا ته اوښ برړوم او موږ پښتانه زه نه پوهېږم چې بعضې خبره چې د پښتو خبره ده او د اجرې خبره ده اوس دا د میډیا دور د ځوانان په مورنۍ ژبه کې تعلیم د انسان یې کول هم نشي ډېر محتاط انسان لګیا یې خو موږ زه نه پوهېږم چې موږ په پښتنو کې دا مستي ده څه ده زه به ذات خود په دې خبره نه یم پوهه هغه موږ هغه لفظ استعمالو عام طور باندې کشرانو ته پلانکۍ د اوچې خان دی موږ یې هسې مست شو بالکل یو بل ته به چې
د مونځ په صف کې ولاړ یو هم به یو بل ته ټوخې کوو ټوخې د یو بل ټوخې پېژنو موږ پښتانه تور پنجابي پیزواني کړي یو او پنجابی خو امریکي پیزواني کړی دی پیزواني دی او بله دا چې هغه خو ته سوچ وکړه چې د عربونو نه چې د کربونو وسایل چې دي هغه د پنجابي په لاس کې د هغې انویسټمنټ دی او هغه سرمایهدار دي نو پاگل دی پاگل دی پښتانه 20 ځایه دي ته ګورې نه بالکل په تبلیغ کې به په کام خبره نه کوي بالکل په جماعت کې به په امن خبره نه کوي په مدرسه کې به په امن خبره نه کوي مذهبي ګوندونو ته وګوره په کام به خبره نه کوي نه به د کام په حق خبره کوي نه به د کام په ضرورت خبره کوي نه به د کام په مشکل خبره کوي نه به د کام د مشکل په وجه خبره کوي او بیا وګوره دلته خو بیا تحریک انصاف او مسلم لیگ ته وګوره د پاکستان خبره به کوي د پاکستان خبره به کوي نو هغه مونږ خو دا خبره کوو چې د پښتنو خپله نشه ډېره دا وایي که نه وایي لږه نشه پکار ده باقي خو زموږ خپله ده وایي پښتانه وایي نه د دوی د سوچي کې د پښتانو چې دی یو بل ته په څه باندې ته چې د الیکشن وخت راشي اوس دوره یېرېږم دوره چې کله هم د الیکشن وخت راشي زه ډېر زیات یېرېږم تاسو ګورئ نه کوڅه په کوڅه جنګ دی جنګ دی یو په سټیج ولاړ دی ده پسې خبره کوه ویل تاسو څه خبره کوئ مبارک شه مبارک شه د څه مبارک شه تعزیت دی تعزیت دی د څه تعزیت دی اختیار کم دی اختیار شته من اسمبلی 145 نه ده الیمین چې دی الیمین ګنډاپور صاحب یا دا حکومت چې دی دی دا قسم آئینی ترمیم خبره کولی شي دا حکومت چې دی دی په آئین کې درج د بیجای د استعمال او د آمدن خبره کولی شي دا صوبې حکومت چې دی تر تورخم ذکر وکړه دی د بندو لارو خبره کولی شي دی د NFC وارډ چې 2025 کې کال پاس نه اوس کړو ما خیال لږ میاشتې پاتې شوې دی ویلی شي چې اوس دی مطالبه دی د ایریس خبره کوي دی د مولانا ژبې خبره کوي د یونیورسټۍ باندې نه کوي اسپتالونه بند نه شو ټول ممبران لګیا دي پولیسا پلکه پولیس دی پلک استادا پلکه استاد دی پلک بالکل نو خبره دا ده چې منصوبه ده دا منصوبه ده او کیسه ډېره ګرانه په دې ده چې په کیسه پښتانه پوه نه دي بالکل خبره هم دغه کیسه دا ده چې په کیسه پښتانه پوه نه دي او نه پښتانه ځان په کیسه پوه کوي ما ډېر ټلیفونونه ما ته وشو چې سردار حسین بابک صاحب عوامي نیشنل پارټۍ نه روان دي نو ما وکاته خو ما ځان غلی کړی و هر چا چې به ټلیفون وکړو نو ما ته ویل چې بابک صاحب دا خبر روان دی ما ښه زه خو نه یم خبر نو وی پلانکې تپوس کوي نو ما به ورته وایه چې ځان له علاج وکړه بالکل دا به قیامت علامتي نو خبره دا ده چې په داسې وخت کې بلکې یو ملګري ته مې وویل چې یا خو به موږ بې خونده شوي یو او یا به دا ماحول ډېر ګنده شوی او زه دا فیصله نه کوم چې دې دواړو کې څه دي خو لږې دا چې لکه ماحول ډېر زیات ګنده شوی ماحول ډېر زیات ګنده شوی دی او هر ډله وایي چې بل ځان سره ډله کم هر ډله وایي بل ځان سره چې بل ځان سره ډله کم نو هر سړی خو به نه ډله کېږي بس چې څوک ډله دی هغه به ورسره ډله شي که نه که داسې نه بابک صاحب کله چې مونږ د قام خبرو وکړو یا د قام د وسایلو خبرو وکړو قام پرستي حرامه شي هلته بیا نو دا ولې دي زمونږ د ودرولو دپاره د مذهب نه هر وخت جواز راوړي ګوره دا ټولې خبرې ځکه کېږي چې تاسو وګورئ زه په دې بهر پښتون ډېر زیات سوچ کړی چې ډېر په خاموشۍ سره زمونږ پښتانه
دوبای ته روان دي مجبوري ده بالکل سعودي ته روان دي ملیشیا ته روان دي ټولې دنیا ته روان دي که یوازې ډي ای خان را پاسېده ډي ای خان یا کرک ټول را پاسېده نو دا ګیس به زموږ نه پل لاړ شي نشي که سوابی را پاسېده نو دا بجلي به زموږ نه پل لاړه شي نشي که دا بونیر او دا سوابی او دا مانسیره را پاسېده نو دا تماکو به زموږ نه بل پل لاړ شي کارخانه به دلته نه راځي که دا ممند او دا وزیرستان او دا ټول علاقې را پاسېدې نو دا معدنیات را کارخانې به دلته ني که دا ټول خیبر را پاسېده نو د تورخم دا لار به په خپله کلاو نه کړي بالکل دې ته نه یو تیار دې ته نه یو تیار خو دې ته تیار یو چې بس بېهیسي پیدا شي بالکل خاموشي پیدا شي بیا او ډېر لوی بدقسمتي چې زه چې اکثر دا خبره کوم نو بیا دلته دا هم ډېره لویه مسله ده چې دا دین چې دی دا زموږ د ټولو مسلمانانو دی خو بعضې خلک بیخي ځان د هغې مدیان ګڼي او موږ هم مدیان په دې شکل ګڼو چې هغه عالمان دي بالکل ما به تفسیر نه ویلی مثال یا ما به فقه نه ویلي یا ما به د مذهب هغه کتابونه نه ویلي چې چا ویلي هغه زموږ محترم دي او هغه زموږ عالمان دي خو هغوی بیا د امت خبره کوي د بیا فلسطین امتي دی ښه که په پېښور کې په رامداس کې په جومات کې دماکه وشي نو بیا پښتون امتي نه دی بالکل دلته کشمیر باندې به طارق جمیل صاحب ګینټه تقریر کوي ګینټه بالکل 400 ماشومان به زما علاج شي په ای پی ایس کې نو طارق جمیل صاحب به بیا یو حرف نه وایي ویلی هم نشي نو کیسه خو دغه ځای خرابه ده چې جومات هم د مصلحت ښکار دی او مدرسه هم خاموشه ده او عالمان هم خاموشه دي او تبلیغیان هم خاموشه دي او نو چې په کوم قوم کې خاموشي شي بېحسي شي نو هغه لاپروایۍ کې او هغه په جهالت کې او په غیر سنجیدګۍ او غیر ذمهدارۍ کې بدل شي نو چې غل د یو کور نه غلا کوي او د کور مالک د ټس نه مس نه کېږي نو غل له نور څه پکار دی څه والا پکار دی خبره دا ده چې موږ راپاڅونه موږ شور نه کوو موږ اواز نه پیدا کوو ګنې ګوره دا موږ هم د الله تعالی پیدا کړي یو او دا ونه هم پیدا کړې ده بالکل دا اوبه هم پیدا کړي دي بالکل دا مېوې پکې هم پیدا کړې زناور هم پیدا کړی اوس انسان له دا اختیار ورکړی دی او دا طاقت یې ورکړی چې دی به خبره کوي یو یې لا خو نه دی ورکړی بالکل نو موږ د زناورو عادتونه شروع کړي دي الله راله اختیار راکړی دی او راته ویلي هم دي چې حق اواز به پورته کوې نو چې موږ د زناورو عادتونه کوو نو دشمن له نور څه پکار دی څه ورته پکار دی ابک صاحب بلکې اوس وګورو د ځوانانو کې داسې یو سوچ پیدا شوی چې موږ به ټوپک راواخلو او بس ټول به راټول شو یو پښتونستان به جوړ کړو نو تاسو څه وایئ چې د دا خلکو سوچ ولې پیدا شوی دی او دې انجام به څه وي د ګیم حصه خو نه ده زما دا خیال دی چې پښتانه ډېر زیات ګرم دي او جنګ ته یې بډې راښکلي زه اکثر چې موږ څه خبره وکړو نو زه بیا فیډبیک ګورم چا ځان سره کاري لیکلی او چا ځان سره حافظ لیکلی او چا ځان سره ټایګر لیکلی او کنزل کوي نو کوشش موږ کوو چې داسې خبره ونه کړو چې او که نه کوو هم نو هغوی به هغوی ناز دې ته دي چې لکه او دا چې چا کینوړي د موږ ته پته ده ګوره ټول کام ته ټول ولس ته به دا خواست کوو چې دا ماحول چې دی دا ډېر اهم دی دا ډېر د استقامت دی ځکه چې منصوبه بندي چې کومه شوې ده هغه تاسو به ګورئ لکي مروت ته وګورئ او په کلاو توګه باندې په دې ټوله صوبه کې جتې ګرځي جتې پارځې لګي بالکل او تو حکومت ته وګوره خاموش
او ته دې حکومت ته مه ګوره، د حکومت ترجمان ته وګوره. بالکل دغه څه تاسو ما ته وایئ چې لکه پښتانه ځوانان، زه د دې پښتنو ځوانانو نه تپوس کوم چې دی خو دې د عمران خان صاحب نه تپوس وکړي چې دا سړی بهایي څوک دی، دا د چا دی؟ نو ما چې درته ووایو چې ټول قوم خاموشه وي، نه هغوی جواب ورکوي او نه دی تپوس کوي. تا به د تحریک انصاف لیډرشپ نی اورېدلی چې هغوی دا وضاحت کړی چې هو زمونږ خو 100 ممبران دي خو ترجمان موږ سره نشته، د خبرې سړی موږ سره نشته. ترجمان دی ته وایي که نه، ترجماني به کوي که نه. بالکل. نو تا چې د تحریک انصاف نه دا خبره اورېدلې ده چېرې زمونږ 100 ممبران دي خو ټول نه بې زبانه به یې ځکه مثال لیډر صاحب ځان له ترجمان کړی دی که نه، چاړاګان به یې که نه. بالکل. نو صحیح ده چې دا د بل ځای نه خان راوستی دی او د پښتونخوا ترجمان کړی دی، خو چې دومره خو ووایي که نه چې دا څوک دی. دا ډېره بنیادي خبره ده، بیا بیا موږ کوو خو خلک پرې غوږ نه ګروي، خلک پرې غوږ نه ګروي. نو د دې نه ته اندازه وکړه چې داندې څه ته وایي، داندې څه ته وایي. کوم خلک چې دا خبره کوي چې نیشنل پارټي ختم شوه، نو ختم کام شه کام. بالکل همداسې ده. نیشنل پارټي کله ختم شوه؟ نیشنل پارټي کله ختم شوه؟ نن سردار حسین بابک ستا پړوان دې ناست دی. بالکل. مونږ خو نه آزاد شو بیا. زه بیا هم دغه اسمبلا کې به هم ولا هر څه کي مونږ خاطر د کام په خاطر مونږ د هېچا خاطر نه کوو. کام ختم شو، کام کمزوری شو، کام بدرنګه شو، کام تاواني شو. مونږ څه تاوان وکړو؟ مونږ ګټه وکړه او ګټه دا ده چې په سخت وخت کې هم د خپل کام په سب کې ولاړ یو. خبره دا ده چې ځوانانو ته به هم زه دا خواست کوم چې د استقامت نه کار والي، اشتعال کې نه راځي. بالکل. غواړي دا کور چې ته جوړای نو د بلای سر ته به خېږي، مه خېږه د بلای سر ته. سوچ وکړه، نقشه جوړه کړه که جوړای جرګه وکړه. په دې کام کې خودکش په اسانه جوړېږي، په دې کام کې لوفر په اسانه جوړېږي، په دې کام کې جاهل په اسانه جوړېږي چې د کم کام اجرا، جومات، مدرسه، بازار یو ځای خبرو ته نه کښېني، کوم څه جوړولی شي. مسافرای وی، دیاړی وی، غلاګانې وی، انډر پلی وی. دغه بابک صاحب که مونږ وګورو د میډیا او د نور پلیټفارمز په ذریعې سره دوی د پښتونخوا نه KP او KPK جوړه کړه، آیا دا شعوري شوي دي که غیر شعوري؟ منصوبې د لاندې کېږي. تاسو دې ته سوچ وکړئ په 18 امندمنټ کې دا ډېر لوی اچیومنټ دی چې زمونږ خو د صوبې نوم نو، زمونږ د صوبې نوم راغی، خو پښتونخوا سره خیبر تړل، خیبر شامله ده د پښتنو، خیبر د پښتونخوا شامله ده. خو دا خو بیا که تا موږ وګورو مثال یوسفزي او افریدي او رګزي او وزیر، دا هم په بدنیتۍ و، لکه څه دا نه چې دا په مینه شوی دی. دې ته یې جوازونه جوړول چې ظاهره دا خیبر به ورسره یو ځای کړو، نه دا پښتونخوا به ونیسي. تاسو په دې خبره پوهېږئ؟ دا خو ریاست چې دی هغه ګوره زما وروره هغه د چا خبره کرکس آف د سټوري په دې سټیټ کې، په دې ریاست کې چې پنجاب د پښتون افغان نامې اورېدو ته تیار نه دی. دا حقیقت. پنجاب د پښتون افغان نامې اورېدو ته تیار نه دی. وجود تسلیمول خو ډېره لویه خبره ده او هغه کام چې په ټوله دنیا د حکمرانۍ یو تاریخ لري، هغه نن دومره بدرنګه ژوند تېروي چې زما په شان سیاسي کارکن ته هم ځان ډېر ملامته لګي، ډېر ملامته لګي.
بہرحال دا که نصاب دی، دا که صحافت دی، دا که نامه ده، دا که د مور ژبه ده، دا که هر اړخ سره ژوند، دا موږ کې دوره احساس محرومي پیدا شوې ده او د دوره د احساس کمترۍ ښکار یو چې زه حیران شم، زه ډېر حیران شم. ځکه بیا ځار ځای دا خبره کوم چې موږ ټولو پښتنو له پکار دي چې موږ یو بل ته اوږه کوږه کړو. موږ ټولو پښتنو له پکار دي چې موږ باید چې هغه انداز هغه الفاظ خپل نه کړو چې هغه بل رور بھائی ته بد لګي یا هغه پې بد ګڼي. په ځان جبر کول پکار دي، په ځان برداشت کول پکار دي، خو صبر کول پکار دي. خو په داسې ماحول کې چې جنګونو زمونږ رویې هم جنګي کړي، تاسو وګورئ برداشت ختم دی، برداشت ختم دی، روي کې اریټیشن دی. نو دا د منصوبې برخه ده چې تاسو زه ډېر ځوانان وینم د ډېرو سیاسي ګوندونو چې هغه ډېر په مشتعل انداز کې لګیا دي او هغه مشتعل انداز چې دی هغه د ژوند نشي کېدی. نو بیا په ژوند کې خو سیاست یوه برخه ده. دا انتها پسند ذهنیت دی، دا خو ډېر تاواني دی د انسان د ذات دپاره، د انسان د کور دپاره، د معاشرې دپاره. انتها پسند ماحول چې دا په استقامت پکار دی. بیا موږ پښتنو له چې تاسو وګورئ چې خوش قسمتي ده زموږ چې چین زموږ په ګاونډ دی، مثال روس زموږ په ګاونډ دی، ایران زموږ په ګاونډ دی، هندوستان تر ډېره یو حده پورې مثال ګاونډ دی. دا ډېره ښه منطقه ده، ښه خطه ده، خو هغه خوش قسمتي د دې ټول کام په بدقسمتۍ کې بدل شوې ده. نو لګیا به یو انشاءالله کې خیر انتها پسند ماحول چې دی هغه د کام په ګټه نه دی، نه ده پکار چې کام کې داسې ماحول جوړ شي چې هغه شدت طرف ته لاړ شي، هغه تشدد طرف ته لاړ شي، هغه جنګ جګړې طرف ته لاړ شي. بابک صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ چې تاسو پښتون پودکاسټ له وخت ورکړه او ستاسو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ.